पाकिस्तान की नेवी कहाँ है, पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है, पाकिस्तान की रियासत कहाँ है, वो क्यों नहीं आ सकती? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ तुर्कों का है? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ स्पेन और इटली का है? क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? क्या हुक्मरानों से पूछा नहीं जाएगा? द ग्लोबल समूद फोटेला पनुम चिकमा काफिला वा रवाना वा غزې ته نو هغه په لار کې اسرائیل آرزنیز په دې باندې اٹیک وکړلو او قافلې ودرولې ده چې کوم 200 کسان دي کې 500 پورې کسان دي خو 200 پورې چې کوم کسان دي هغه اسرائیلو آرمیز هغه کسان اریسټ کړي دي په دې کې شپږ پاکستانی دي یو پکې ایکس سېنیټر او مشتاق صاحب هم دي ټول ورته د زړه د کومینه دعا وکړي چې الله پاکي رهایی نصیب کی ځکه چې دا قافله روانه وا غزې ته او الته مدد کولو هیلپ کولو خلکو سره کوم چې اسرائیل چې کوم دي په دې فلسطین والا باندې ظلم کوي نو هغوی دپاره دوی روان شوي خو په لاره کې چې کوم اسرائیل آرمیز دي هغوی په هغوی باندې اټیک وکړو قافلې چې کوم ده هغې نه دغه 200 کسان اوس وخت چې کوم ریپورټس دي تقریبا سمثینګ 200 پلس کسان چې کوم دي هغوی اریسټ کړي دي نیولي دي په هغې کې سېنیټر صاحب هم دی تاسو ټول ورته د زړه دعا وکړئ او سېنیټر صاحب بل پیغام بالکل راغلی نه دغه اخیري چې کوم پیغام راغلی و تاسو ویډیوز کې کتلی هم شئ نو ټولو ته دعا وکړئ او د هغوی خاندان سره مونږ برفور شریک یو خفه کېږئ مو انشاءالله الله به ورته زر رهایي میلاو کړي کله ناکله الله په انسان باندې سخت راولي څه غټ کار ته اخلي نو د دې د وجه نه پې الله سخت راولي نو سېنیټر صاحب چې کوم دی هغه هم په دې وفد کې شریک دی او پاکستان نمایندګي کوي نو دې وخت چې کوم دا اپډیټ دی چې سېنیټر صاحب او سره 15 کسان چې کوم دي هغه وفد کې شامل دي هغه دي تقریبا 200 پلس کسان چې کوم دي هغه د اسرائیلو فورس په انډر کې دي او هغوی اریسټ شوي دي